د دوی جرنیلانو یو پکې ماته د په مخ کې چې صاحب اوس خو دا ټولې خبرې پرېږده نه نظام مصطفی خبرې به کوو جرنیل ته ګورو نظام مصطفی ته ګورو هغه اول ځل ما سره مخامخ شو یو لک لاس پورته کړو ویل که ده سره بحث مه کوئ نه بحث نه کېږي خبره کړې ځان کویم وی چې میں نظام مصطفی راولي وي او بالکل دا شریف شوی بالکل میں قوم هم راولي نو میں څه ته ناستې خورای والا که نه مارشالله د یو قانون پاس کا خو میں نه راولي ځکه نه راولي چې د ټول نه مخکې به دا سوال پیدا شي چې الله صاحب ناست و چې دا په کومه کاته چې په کوم اسلامي طریقه باندې امیرالمؤمنین شوی دی ما ته موږ ته یو ځای وښیه چې کوم یو د مسلمانانو کمانډر چیف چې دی هغه خلیفه خالد بن ولید خلیفه نو عبیده بن جراح خلیفه نو عمر بن وقاص خلیفه نو نو ما ته جګړه خو اول د پیښیږي خیر دا خروستو خبره شو مې تا نه تپوس کوم جرنیل صاحب چې اسلام دی راوسته نو د اسلام په خوند به پوه شي مې اول خو دا وردي وباسي ځکه چې وایي به چې من تشبه بقوم فهو منه چې چا د چا چې جامه واغوسته دا ویله چې دا خو د نسوارا وردي ده اول خو دا وباسي او دویم وار دی بیا مله د کروڑونو د پیپونو دی اسلام کې دا طبقاتي امتیاز نشته چې دا به لفتین برتی کېږي او دی به بیا کپتان کېږي او دی به میجر کېږي او دی به کبیر کېږي نه هلته کې خو یو فوج دی او بس جهاد دي ځي هلته یو کمانډر ان چیف دی او چې کمانډر چیف نه بیا راځي بیا سپی دی اسلام طبقاتي امتیازات نه مني او مې دا تمغې چې دلته صاحب لګولې دي که نه او دا په دې چې دا رشوتونه دی دا د پیرنګي چې د خدمت کړی دی دا به هم د نه وباسي خو مې دا خو پرېږدئ اصلي خبره بله ده چې باید چې تاسو هم پرې ځان پوه کړئ ما چې جرنیل صاحب ستا په بارک د پاسه لیکلي چې جاهدو فی سبیل الله نو ما جولک صاحب نه تپوس وکړم صاحب دې په سبیل الله پرې معنا پوه کړی که نه دلته هم دا چې تر کیسهخانې پانی سبیل ښکاري هغه چې خرڅوي او سبیل اواز کوي ما سبیل الله معنا دا ده چې دا تا کومه تنخواه ته اخلي دا تنخواه به لاړه شي بیت المال ته دا ته چې ما ته په کوم کور کې اوس 12 کمرې او 16 کمرې دا کور به هم لاړ شي بیت المال ته دا بجلی مفت دا به هم بیت المال ته لاړ شي دا ګیس مفت او اوبه مفت او دا ټلیفون مفت چې لږ کار پکې شته او ډېر پکې د بیګم شوي دا به هم لاړ شي ما بیت المال ته دا نوکران به هم ټول بیت المال ته لاړ شي دا بار کې چې د مالیان کار کوي دا به هم ټول بیت المال ته لاړ شي او مې دا رسول لکو روپو په موټر کې چې ګرځي دا به هم بیت المال ته لاړ شي او ما ته دا پټرول مفت او ډرایور مفت دا به هم بیت المال ته لاړ شي مې چې بیا لکه ځینې په شانتې خپله کورنۍ خانقاه واغوندې او خپله ډوډۍ وخورې او د خدای په لار کې جنګ له لاړ شي نو پس د هغې نه به ته اسلامي مجاهد شي نو ما ورته وخندل جرنیل صاحب په دې اسلام به د سمې راشي په دې اسلام به د چا سمې راشي دا ټوله ټګي خو ما تا ته جوړه ده د جهاد خبره کوي دغه تېرو ورځو کې